د الله جل جلاله نبی فرمایي قال الله تعالی چې د رب العزال ارشاد دی انا اغنى الشرکاء عن الشرک، زه د نورو شرکاو په مقابله کې د شرک څخه زیات بې نیازه یم. من عمل عملا اشرک فیه معی غیری، کم څوک چې یو نیک کار وکړي، یو نیک عمل وکړي او په هغه کې زما سره بل څوک شریک کړي، یعنی په دې نیک عمل کې ریا وکړي، ریا شهرت او نوم نمود مقصد وي، فانا منه بریء، زما د دې عمل سره هیڅ تعلق نشته، زه دغه انسان د عمل نه بیزاره یم. هو للذي عمل له، هغه عمل خو د هغه بل کس برخه ده، د هغه حصه ده کوم څوک چې زما سره په دې عمل کې شریک کړی و، ریا یې کړې وه. نو نیکي هغه ده چې هغه خالصه د الله رب العزال لپاره وکړل شي، خو هغه د عباداتو سره تعلق لري یا د دین اسلام د خدمت سره تعلق لري یا د معاملاتو سره تعلق لري یا د الله رب العزال د مخلوق د خیر او خدمت سره تعلق لري، خو چې هغه په خالص نیت وي، خاص د الله رب العزال د رضا حاصلولو لپاره سرته ورسیږي، هغه عبادت د الله دپاره دی، هغه عبادت الله قبلوي. او که چیرې د نیکۍ په کارونو کې مقصد نام نمود او شهرت حاصلول وي، یا د یو فرد یا د یو ډلې شاباشي اخیستل مقصد وي، نو دغه نیک عمل د الله په نیز باندې هیڅ حیثیت نه لري، دا خو قبلیږي نه بلکې په دې باندې د سزا ملاوېدو لا هم امکان شته. نو مسلمان چې کم عبادت کوي، کم نیک عمل کوي، که هغه په عباداتو کې، که د مخلوق په خدمت کې وي، که د دین اسلام په خدمت کې وي، هغه به خالص د الله د رضا دپاره کوي، بل هیڅوک به مطلب نه وي، هیڅوک به په نیت کې نه وي، د ریا څخه به بلکل د عمل خالی وي، دغه عمل به الله ته د قبول وړ دی.